سلامونه هغو دوستانو هیله لرم چې تاسو به روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه په زړه پورې طریقه راوړې ده چې په دغه طریقې سره موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره د فیسبوک کلاسیک پیج جوړ کړو. بعضې ملګرو غوښتنه کوله چې موږ ته یوه ویډیو جوړه کړه چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک پیج جوړ کړو. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده، تاسو به راشئ خپل موبایل کې به فیسبوک را خلاص کړئ. فیسبوک را خلاصولو وروسته به دوستانو تاسو دغه د پورته دغه پیج کوم نشان چې په دغه باندې هم کلیک کولی شئ او ترڅنګ یې په دغه باندې هم کلیک کولی شئ. خو زه راځم په د 3 ډاټ باندې کلیک کوم او دلته راځم په دغه پیج باندې ورته کلیک اخلم. دلته موږ ته وایي کریټ پیج. په دغه کریټ پیج باندې دوستانو کلیک واخلئ او بیا به راشئ په لاندې ګیټ سټارټ باندې به کلیک ورته واخلئ او دلته به تاسو د خپل پیج نوم ورکړئ. زه راځم یو نوم دوستانو ورکوم، مثلا دوستانو زه ورته کوم چې افغانستان نوم دوستانو ما ورکړی. دلته راځو په لاندې نیکسټ باندې کلیک اخلو. نیکسټ کلیک اخیستل وروسته دلته تاسو ته وایي تاسو خپلې کټګورۍ انتخاب کړئ، تاسو کوم ډول پوسټونه په دې کې کوئ. زه راځم مثلا د میوزیک بانډل ورته انتخابوم او همداشانتې نورې کټګورۍ هم تاسو انتخابولی شئ. دوستانو کله تاسو په دغه جمع پلس علامه باندې چې کلیک واخلئ دلته تاسو هره کټګوري سرچ کولی هم شئ. زه مثلا راځم کالج اینډ یونیورسټي، همداشانتې یوه بله کټګوري هم ورته انتخابوم. مثلا راځم په دغه یعنې هره کټګوري چې مثلا پرسونل بلاګ په دغه باندې کلیک اخلم او بیا راځو په لاندې نیکسټ باندې کلیک اخلو. نیکسټ کلیک اخیستل وروسته دوستانو موږ ته یوه بله مرحله راشي. دلته تاسو ته وایي که ویبسایټ لرئ اضافه یې کړئ، که نه لرئ نو سکیپ یې کړئ او دلته دوستانو موږ پیج جوړ شو. موږ راځو په لاندې ډن باندې کلیک اخلو. کله مو چې په ډن باندې دوستانو کلیک واخیسته تاسو ولیده چې زموږ فیسبوک پیج جوړ شو. زموږ پیج اوس په ډېرې اسانۍ سره جوړ شو. نو په دې کې بعضې سیټینګونه دي هغه موږ ترسره کولی شو، هغه هم تاسو پکې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. خو دوستانو کله چې په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ او بیا راشئ ایډیټ کلیک کړئ، دا ټول تاسو شخصي معلومات دي، تلیفون نمبر، ایمیل، همداشانتې هر څه تاسو ورزیبولی شئ. که نه یې کوئ مشکل نشته. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښه وي درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.